زیات خوشحاله یم او ویاړم چې د تاسو سره دلته یم. زموږ په راتلونکي هغو فعالیتونه چې موږ دغه 3 ورځو کې ټرین شولو په څو مهم موضوعاتو به موږ غواړو کار وکړو. لومړی دا چې د پولیو ریپورټینګ لپاره مختلفې سوژې پکار دي، مختلفو ایشو باندې کار کول پکار دي په مختلفو بڼو باندې مختلفو پلیټفارمونو کې. فرضاً که چیرې موږ فیچرز یې واخلو، ډاکومنټري واخلو، په داسې ځای باندې چې خلک متاثر کړي، اغېزمن کړي او وهڅېږي چې د پولیو واکسین لپاره ماشومانو ته هڅونه وي. دویم مسله د پاتې ماشومانو د واکسین کولو په هغو لارو چارو باندې باید کار وشي چې په سیمو کې پاتې دي. اوس په افغانستان کې تېر کال نه پوهېږم 4 میلیونه ماشومان شاوخوا پاتې وو، نه پوهېږم که څومره پاتې وو. د هغو سیمو نه د راپور ورکولو لپاره باید په داسې بڼه کار وشي چې هغه سیمې مختلف، البته مختلفو لاملونو مخې به هغه ماشومان پاتې. په داسې ډول به ریپورټینګ کېږي چې هم حکومت او هم کورنۍ او هم هغه څوک چې د ماشومانو مسؤلین دي هغوی وادار دي داسې چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي. درېیمه مسله د واکسین سره د خلکو د مخالفت په اړه ده. ریپورټینګ باید په دې برخه کې ډېر جدي چې لا هم خصوصا په افغانستان کې د واکسین لپاره مختلفې بدبینیانې موجودې دي. د هغوی د کنوینس کولو لپاره میډیا ده چې خلک به کنوینس کوي. هغه اول ورځ باندې یو بحث وشو د مسیج د رسولو لپاره. زه نه یوازې په پولیو ریپورټینګ کې، په ټول ریپورټینګ کې معمولا ستونزه همدا وي چې موږ خپل مسیج یا د خبریال مسیج صحیح نه رسېږي. فقط ریپورټینګ کېږي، یو څو پرپړې لیکل کېږي او خلکو ته رسول کېږي. اصلي د ریپورټینګ مسیج مهمه ده چې موږ کنسپټ مهمه ده، موږ څه غواړو، له ټولنې څه غواړو، ولې ریپورټینګ کوو. نو په دې برخه کې دا کار مهمه ده. بله مسله د کور په کور کمپاین ته د خلکو او دولت هڅول. که څه هم اوس د پولیو ارګنایزیشنونه ډېر تمرکز په دې باندې کوي چې د کور په کور باندې کمپاین وشي او داسې ټاکل شوې ده چې په مۍ کې به تر 90% پورې کور په کور کمپاین کېږي. د دې برخې لپاره دا برخه باید سپورټ شي چې هم حکومت پکې فعاله ونډه واخلي او هم کورنۍ او دغه کلیو کې هغه اطراف کې دغه مسئلې باندې کار وشي چې هر څوک کورنۍ ته اجازه ورکړي ولاړ شي. بله مسله مهمه دا ده چې په د کور په کور ریپورټینګ کې پولیو واکسین کولو پر مهال باندې دې مسلې ته باید پام وشي چې موږ کورنیو ته په خپلو ریپورټونو او خپلو خبرونو کې داسې وښیو چې هغه خپلې کورنیو ته د ورتګ لپاره خبریالانو ته په ډاډمنه توګه اجازه ورکړي. د ښځینه ګمارنې لپاره د حکومت خصوصا په افغانستان کې هڅولو په دې باندې کار پکار ده. اوس هلته د ښځو په وړاندې ډېر زیات محدودیتونه دي. اوس یې د حجاب مسله راپورته کړې ده. نو زه فکر کوم چې دا به ډېره ستونزمنه وي چې اول دې یو څوک خپلې خور، مور یا بل چاته لور ته اجازه ورکړي چې دی د واکسین لپاره لاړ شي. په دې برخه باندې داسې کار کول پکار دي چې طالبان یا دلته پاکستان کې حکومت قانوني شي چې هر څوک خپلو خویندو ته او ورونو ته اجازه ورکړي چې په دې برخه کې کار وکړي. او په دې برخه کې هغه محدودیتونه چې موږ فرضاً په افغانستان کې لرو په هغو باندې کار پکار دی چې واکسین خو یو پبلک شی ده، خلکو ته ګټې ډېرې دي. که نجلۍ ده او که هلک ده فرق نه کوي چې باید لاړ شي. خو په دې برخه کې د ټولنې هڅول هم مهمه دي چې هره ټولنه چې موږ هر چېرته واکسین کوو هغوی باید په دې باندې وادار شي چې نجلۍ هم د دې ټولنې برخه ده، د همدې انسانانو موږ ټول یو انسانان یو، یعنې کوم توپیرونه چې موجود دي هغو توپیرونو ته په کتو باندې خپل فعالیت وکړو. د کتلوي معافیت مسله ډېره مهمه ده چې په دې برخه باندې کار وشي. کتلوي معافیت د واکسین د خصوصا د پولیو د کنټرول لپاره تر ټولو ډېره مهمه مسله ده. دا هغه واکسینونه چې د کتلوي معافیت په برخه کې مهم دي. نه یوازې موږ په پولیو باندې تمرکز کوو بلکې په دغو د کتلوي معافیت په نورو واکسینونو باندې هم باید کار وشي. د انکاري سیمو څخه راپور ورکړل دا مسله ډېره مهمه ده. موږ په ریفیوزل کې مخکې ډېرې قصې وکړې چې ریفیوزل لرو، دا ده او هغه ده. په دې برخه کې یو شی چې ډېر زیات مهمه ده د هغې په داسې بڼه ریپورټینګ پکار ده چې موږ هغه دلایل روښانه کړو. څه ولې د کومو دلایلو پر بنا، د کومو علتونو پر بنا باندې ریفیوزل موجود دي، ولې څوک اجازه نه ورکوي، ولې څوک نه کوي، ولې ریفیوزل موجود دي. په دې باندې په اساسي بڼه باندې کار کول پکار دي چې تر څو خلک کنوینس وي. یو شی چې زه غواړم په آخر کې مسیج تاسو ته درکړم هغه به د پولیو ریپورټینګ هم وي او د جنرال ریپورټینګ په اړه باندې ما خپل ایکسپیرینس ده. کوم شی چې زه پرې پوه نه شم هغه زه پبلک ته نه غواړم وړاندې کړم. کله چې زه قانع شم زه په داسې ډول باندې ځان قانع کوم لکه یو بېسواده. فرضاً که زه چېرته پوښتنې کوم زه به یو څوک په دې ډول اخلم چې زه بېسواده یم، ځکه موږ آډینس کې بېسواده هم لرو، ډېر فرضاً مختلفو کچو تعلیم والا لرو. یعنې موږ ریپورټینګ باید په دې شیوه باندې چې موږ هغه آډینس مطالعه کړو چې زه موږ چاته ریپورټینګ کوو.
پولیو ریپورټینګ معمولا داسې یو چاته ده چې هغه فرضاً ماشومانو مسله ده په اطراف کې ډېر اکثریت وي نو په دې برخه کې هغه پیغامونه او مسیج او دا ژبه باید کمیونیکیشن باید ډېره مهمه وي. تھینک یو سو مچ. Any comments? Dua groups party.